په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. څه حالونه دي، څه قصې دي، څه غورې دي ملګرو. فکر کومه چې دغه ځینې هیوادونه دي سکالرشیپ لري، لکه ایټالیا، لکه ترکیه، لکه آلمان، انګلیس، فرانسه، استرالیا، بلغاریا او دغسې نور هیوادونه همچنان سکالرشیپ لري. د دې یو موضوع. دویمه موضوع، ځینې پوهنتونونه دي مثلا برازیل کې، برازیل ته که څوک مثلا راتګ غواړي، هلته همچنان کولی شي چې د پوهنتون له طریقه راشي او هلته ځان راجستر کړي درس لپاره. نو هلته چې درس لپاره راغلو، بیا هغې خوا نه کولی شي چې نورو هیوادونو ته همچنان سفر وکړي. کاناډا همچنان، کاناډا ته که مستقیم کاناډا ته راځي درس ووایي، همچنان د سکالرشیپونه لري. په ځینې ولایتونو کې دي، مثلا ساسکچوان په نوم دی، یا مثلا ایدمنتون په نوم دی، یا مثلا ښارونه دي، البته ولایتونه یې غټ دي، مثلا کلګري په نوم دی، نیوزیلند دی که داسې ښه نوم دی، نوم یې لږ ذره سخت دی، ما خو هلته نه ورسره جوړېږي کله کله. نیوفنلند دی، هغه یو ولایت دی، ښار دی. نو په یغو ښارونو کې نفوس ډېر کم دی. تاسو کولی شئ چې هلته مثلا اپلای ورته وکړئ، نمونې زده کړئ. ما د هغه په مورد معلومات اچولی دی چې د هغه د کاناډا څو ښارونه دي، یو شی بل شی مکمل معلومات. او که ما مکمل نوي معلومات نه وي اچولی، انشاءالله یوه ورځ به کښېنم مکمل معلومات به زه واچوم، تر څو تاسې د هغې څخه مستفید شئ او د ښارونو نومونه زده کړئ، د ولایتونو نومونه زده کړئ، او د ایالتونو نومونه زده کړئ، د پوهنتونونو نومونه، څو پوهنتونونو نومونه اچوم. د کاناډا په مورد اوس انشاءالله داسې لنډ معلومات واچوم چې څو پوهنتونونه په کوم ولایتو کې پوهنتونونه دي، او څه نومیږي پوهنتونونه یې، او په کوم ولایتو کې څومره نفوس دي. مکمل معلومات اچوم چې تاسو مکمل معلومات وشي، او تاسو وکولی شئ چې په راحتي سره د ولایت نوم په ګوګل کې سرچ کړئ او تاسو ته معلومات را پیدا کړي. سر مو خلاص شو. نو انشاءالله همداسې به ورو مخکې ځو. لږ وخت نور هم راکړئ، لږ ذره وخت نور هم راکړئ تاسې ما ته، تر څو زه مې خپل کاروبار جوړ کړم، سم شي چې زه صحیح معلومات به تاسو ته نشر کړم. سر مو خلاص شو. نو تر هغه وخته پورې باید تاسو سره حوصله وکړئ، تر څو چې حوصله ونه کړئ بله چاره لرو هم نه. قربان بشم. بل P1 P2 پروسه ډېره سلو شوې دی، ډېره زیاته سلو شوې دی، او خبر شوم چې د کاناډا نه په امریکې کې اوس د ډېرو مهاجرینو کیسونه هم نه قبلوي، ډېر سلو روان دی، او په لندن کې همچنان نه قبلوي، او په استرالیا کې، په هغه کې په آلمان کې همچنان د ډېرو کیسونه نه قبلوي، بخصوص د افغانانو، ځکه چې ډېر جنګونه یې کړي دي، ډېر خرابیان یې کړي دي، نو خلک هم اعتبار نه ورباندې کوي. تاسې ځان سړي زمان جوړ کړئ چې تاسو څوک دیپورت نه کړي او تاسو کیس ومنل شي. د یو انسان په سر د ډېرو خلکو کار خرابېږي، د یو انسان په سر. ولې خپل ځان ورته اچوئ؟ صدقه مې شه، ولې داسې مه کوئ که نه، خپل ځان ورته مه اچوئ، او کوشش وکړئ چې حداقل بل چا ته ضرر مه رسوئ. داسې یو کار مه کوئ چې د افغانانو نوم ورسره بد شي، داسې یو کار مه کوئ. خولۍ له طرفه چې هر څه کوئ وکئ، یو چا ته ضرر مه رسوئ. مثلا چاقو بازي بند کړئ، وهل بند کړئ، وړو ماشومانو ته لاس مه وروړئ، ښځو باندې ظلمونه مه کوئ، په نجونو باندې ظلمونه مه کوئ. د اتلسو نه لاندې وو که هغه هلک وو که هغه جنۍ وو، هغې سره باید سکس په هیڅ شکل ونه کوئ، چې ډېر مشکلات سره مخامخ کیږئ. نو ومې غوښتل چې دغه څو موضوعات تاسو شریک کړم. انشاءالله سبا ورځ ویډیو ته منتظر شئ. نور په الله مو سپارم. خدای په امان. که صفحه مو نوې سبسکرایب کړئ، سبا در سره سبسکرایب کړئ، او چینل در سره فالو کړئ، تر څو نوې ویډیوګانې راشي تاسې وګورئ. چاو چاو.